بس خیرې را پسې شوي له ژوندونه یې ویستلی زه وهلی یو ازار یم پیره یوه دعا میاخیل صاحب د یو شاعر دپاره په شعر کې چې ښه شعر ولیکي هر انسان غواړي چې ښه شعر ولیکي هر شاعر غواړي د هغې دپاره باید یو شاعر یو انسان کم محدودیتونه وساتي چې ښه شعر ولیکي مننه د شاعر لپاره پکار دا ده چې شاعر یو خو داسې وکړي چې یو شاعر دی ښه شعر لیکي دی د کوشش وکړي چې دی هم ښه شعر ولیکي د هغه د شعر نقل دی نه کوي ښه شعر په هغه وخت کې یو انسان ښه شعر لیکلی شي چې دی د ادیبانو سره ناستې ولري مشاعرو ته لاړ شي مطالعه وکړي د شاعرانو کتابونه وګوري د شاعرانو نه نظر واخلي د خپل شعر په لیکلو کې دی چې کله شعر ولیکي یو چاته یې وړاندې کړي او هغه نقد او یا کره کتنه چې د ده په شعر باندې کېږي دا د ده د شعر اسلام ده او د ښه شعر د لیکلو یوه لاره ده زما په فکر باندې یو شاعر بیا کولی شي چې ښه شعر ولیکي ډېره مننه کوم میاخیل صاحب د شاعرۍ ډېر مینهوال دي خو دغه ملګرو ته د کتاب په هکله مو وویل چې کوم کتاب چاپ دی یا کوم کتاب راتلونکی کې دی د شاعرۍ مننه دا پوښتنه خو زیات ملګري له ما نه کوي خو زه به دومره ووایم چې کتاب به انشاءالله په نږدې کې چاپ کېږي او تر اوسه مې کومه شعري ټولګه نه ده چاپ شوې خو زیات شعرونه ملګرو ورځپاڼو او دغه ته مجلو ته یا څه ته ورکوي خو تر اوسه زما کتاب چاپ نه دی نو که چیرته چاپ شي زما کتابونه تقریبا 3-4 کتابونو ته رسیږي شاعري زه غواړم چې په لومړیو کې یو کتاب چاپ شي او وروسته ورپسې بیا دا نور هم چاپ کېږي انشاءالله ډېر ژر به ستاسو تر لاسونو در ورسي ډېره مننه کوم میاخیل صاحب راځو بل غزل هم اورو او نظم مسلسل اورو ډېره مننه غزل دی چې د بیلتون ناتار چې وړی یم ملګرو د بیلتون د بیلتون ناتار چې وړی یم ملګرو خدای شته ژوند باندې نور ستړی یم ملګرو د بیلتون ناتار چې وړی یم ملګرو او خدای شته ژوند باندې نور ستړی یم ملګرو سا خو اخلمه نور پاتې تش کالبوت یم سا خو اخلمه نور پاتې تش کالبوت یم رنځپلی تیار مړی یم ملګرو او اوس مې هغه د زړه زور نشته یارانو اوس مې هغه د زړه زور نشته یارانو اوس هغه نه یم نیمګړی یم ملګرو او چا چې ماته د غزل تورې ښولي چا چې ماته د غزل تورې ښولي د احسان یې پوروړی یم ملګرو چا چې ماته د غزل تورې ښولي د احسان یې پوروړی یم ملګرو او هسې تش په نوم میاخیل یم پاتې شوی هسې تش په نوم میاخیل یم پاتې شوی یو چا رنگ په رنگ خوړلی یم ملګرو نظم ته به راشو زوړ نظم دی ډېرو ملګرو شاید اورېدلی مې وي خو بیا هم زما ډېر خوښیږي او دغه به تاسو ته وړاندې کړم زه له ماښامه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم زه له ماښامه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه طوطي د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکاب پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیونتوب هر یو کتاب پخوم د یو شاعر زړګي ازار به واخلي دغه د بر کلي مغروره پیغله که مې د شعر خیرو ته لاس پورته که بیا به شي ما پسې ترونه پیغله د یو شاعر زړګي ازار به واخلي دغه د بر کلي مغروره پیغله که مې د شعر خیرو ته لاس پورته که بیا به شي ما پسې ترونه پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دښتو سپیره شاعر یم عبدالرحمن په موریدانو کې شمیر
د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼي غوندې سخت جانان مې راته بدن دی په نشتر وهلی دا چې مې تړ مې اوښکې ښکته راځي راته یې زړه دی په خنجر وهلی دا د خوبانو عجیبه قانون دی سړي ته بې له درده څه ورکوي یو ځل یې زړه درته ټوټې ټوټې کړي بیا په یوه خبره خوله ورکوي بیا په یوه خبره خوله ورکوي میاخیل صاحب ستاسې د شاعرۍ ډېری مینوال دي دغه ملګرو په غوښتنه دلته راغلی یم خو د شعر په څنګ کې د میاخیل غږ د افغانستان او زه وایم د ټولې پښتونخوا د لر او بر افغانستان دغه درنو ملګرو مینوالو ته رسېدلی دي غږ خواږه ډېری ملګري خوښوي راځو ترنم اورو مننه وفا صاحب ما خو مخکې درته ویلي که نه اوس مې هغه د زړه زور نشته یارانو اوس هغه نه یم نیمګړی یم ملګرو خو بیا هم د ملګرو غوښتنه ده بې ترنم هم نه پرېږدم ترنم به درته وکړم خو خیر که څه نیمګړتیاوې پکې وي د هغې به راته بښنه کوئ یو غزل دی هغه ما ترنم دپاره ترتیب کړی و خاص په زړه باندې بیمار یم پیره یوه دعا خو کړه ګریوان سیرې تار په تار یم پیره یوه دعا خو کړه بس خیرې راپسې شوي له ژوندونه یې ویستلې بس خیرې راپسې شوي له ژوندونه یې ویستلې زه وهلی یو ازار یم پیره یوه دعا خو کړه زه وهلی یو ازار یم پیره یوه دعا خو کړه ګریوان څیرې تار په تار یم پیره یوه دعا خو کړه د چا زړه مې ازار کړی ځکه ژوند مې خوار و زار دی د چا زړه مې ازار کړی ځکه ژوند مې خوار و زار دی نور روان په کږه لار یم پیره یوه دعا خو کړه نور روان په کږه لار یم پیره یوه دعا خو کړه ګریوان سیرې تار په تار یم پیره یوه دعا خو کړه ټوله شپه مې شوګیروي ستا یادونو یم اخیستی ټوله شپه مې شوګیروي ستا یادونو یم اخیستی ګوره دومره ناقرار یم پیره یوه دعا خو کړه ګوره دومره ناقرار یم پیره یوه دعا خو کړه دا بیت دی شیخه یو ګوټ راله راکه دومودو په انتظار یم شیخه یو ګوټ راله راکه دومودو په انتظار یم هله زر شه چې خمار یم پیره یوه دعا خو کړه هله زر شه چې خمار یم پیره یوه دعا خو کړه مقطع ده خیر ښېګڼه رانه نشي تل یم پروت په میخانه کې خیر ښېګڼه رانه نشي تل یم پروت په میخانه کې میاخیل دومره
را ګناهګار یم پیره یوه دعا خو کړه میاخیل دومره ګناهګار یم پیره یوه دعا خو کړه. ډېره مننه وفا صاحب. زیاته مننه کوم میاخیل صاحب. خدای د غږ خواږه مه کموه چې دغه درنو ملګرو ته غزلې، نظمونه، شعرونه، ترانوم هر څه مې راډالۍ کړل. ډېره زیاته مننه کوم د وخت د راکولو، د مجلس د بنډار د راجوړولو، د شعرونو د اورولو. ډېره زیاته مننه کوم. په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني؟ ډېره مننه وفا صاحب له تاسو نه، د ټولو مینوالو ملګرو نه. زه به ملګرو ته دومره پیغام ورکم. اول خو ستاسو ستاینه کوم چې په کم عمر سره دغه ادبي خدمتونه د ستایلو دي. زه شخصا زه ستایم ستا چینل. زه ډېر په مینه باندې تعقیبوم. د ټولو ملګرو نه مې هیله او غوښتنه دا ده چې د وفا چینل سبسکرایب کړئ او دې ته مینه ورکئ. د ده چینل وګورئ، د ده چینل شیر کړئ، ویې ګورئ. زیاته مننه کوم. بیا هم د دوی د راتګ نه، د ټولو مینوالو نه زیاته مننه. موږ به هر وخت په خدمت کې د وفا سره خپله مینه ښکاره کوي. دی یو ځوان دی او ادبي خدمتونه کوي. د ده دا خدمتونه د ستایلو دي. زه به یې همیشه ستایم او تاسو هم ورته په درانه نظر باندې وګورئ. ډېره زیاته مننه کوم. درنو ملګرو، دغه آصف میاخیل ستاسې په غوښتنه، ستاسې په بار بار غوښتنو باندې د دې یو څنګ ته راغلو. د دې یو خواږه شعرونه، نظمونه، غزلې، ترانوم هر څه د ستایلو دي. په وروستۍ کې دغه استاد ښې خبرې وکړې. ډېره زیاته مننه کوم میاخیل صاحب. بیا هم چې وخت دې راکړو، شعرونه دې راته ویل، غزلې دې راته ویل. درنو ملګرو، دغه د پټو لالونو ادبي خپرونه چې درونو استاد خوږژبې شاعر ترنم کوونکی آصف میاخیل مو راسره واورېد. یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته د یو ښه ملګري، یو ښه شاعر سره مخې ته راځم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې.